شادي وروره په خیر راغلې. شاه بابو جان خور په خیر راغلې، څنګه یې ښی؟ یروره زه ښه یم. د شاه قجیر باچا دا ښه کړي دي چې زما جاکړ خان یې د عمر بندیوان کو. باچا خو د خلکو مور او پلار وي، په کار ده چې انعامي ورکړی وي، نوکري ورله ورکړی وي یا سخر وزګاري ورله ورکړی وي. د شاه قجیر باچا څه پته لګي؟ ګړي ګړي باوې دی، په ساعت کې تولې او په ساعت کې ماسۍ. ښه پوه شومه. مثال یې د اسمان دی، کله پکې پړخ پړخ وي، کله پکې ګړز ګړوس، کله په شړق باران وریږي، کله وریځي. یا خوري ورشه شاه قجیر باچا له خپل جړه فریاد ورته وکړه، کیدای شي جاکړی د لمون نن راپرېږدي. یروره ستا د دې خولې نه راباندې د جاغړی نوم ډېر زیات بد ولګېدو. دا خوله دې پې بدې ښکاري. ډېره بده خبره ده چې د چا نوم جاقړ خان و خلک ورته جاقړی وایي، صرف په دې وجه چې غریب دی. چې ستا هغه شاه باچا پلار ته زه شاه باټا وایي به نو ښه به لګي. خوري بس که خدای ته وګوره، بس هسې وخت مه ضایع کوه. زر شاه قجیر باچا لاړه شه او د جاکړ خان دپاره څه وکړه. شاه سلامت، زما نوم شاه بابو جان دی، زه د جاکړ خان مور یم. دا جاکړ خان پکې لا څوک دی؟ باچا سلامت، دا جاکړی یادوي. د شاه قجیر باچا درباریان تاسو دا خان دی ولي؟ تاسو له شرم نه درځي چې جاکړ خان ته جاکړی وایئ؟ د دې وجې نه ورته وایئ چې هغه غریب دی، بېوسه دی او خوار دی. که دومره نران یې نو د شاه قجیر باچا ته مې شاه ټټو باچا ووایي چې څرمنې وباسي او د پوسو سخي د نساس کړي. شاه بابو جان یې که څه بلایې خوله څه مه خوځوه، دا د پته نشته دا د شاه قجیر باچا دربار دی. ګوره شاه قجیر باچا دا چرګه څومره بې زړه څیز دی. کله چې دوی په بچو باندې باز غوټه وکړي نو دا په باز باندې هم په ورملې کېږي. زه هم مور یم، زه یم چې څوک زما بچي لاس ښکته چې دا لاسونه مې دې کټ کړی. شاه قجیر باچا دا خو ځان له سمه د بهلول لور ده، د دې ملامته کول خو ډېر ګران کار دی. خو راشه دا زوی ورله پرېږده، انعام ورله هم ورکه، یعنې خراب به دې کي چې خدای چاته پیښه کي نو ځان دې ورته میښه کي. بس که شاه بابو جان نور څه مه وایه، او د شاه بابو جان زوی دی جاګړ خان دې هم نن ازاد شي. شاه بابو جان دې د شاهي خوجل نه لنګه میخ او 2 ساعته خره ورکړی شي او ښه په عزت دې رخصت شي. د دربار دوه مشران وزیران دې حاضر شي. دا توخه نه کوي چې چا له د شاهي غوجل نه خره ورکړي او چا له میخې ورکړي. باچا سلامت، دا جاکلی او شاه بابو جان دا خو په یو بانګي او چرګ هم رضا کېده، تاسو وله میخ او خران ولې ورکړل؟ وزیرانو ما چې څه کړي دي هغه مې کړي دي، اوس پکې هېڅ هم نه کېږي. که تاسو خپل عقل استعمالولی شئ او راواپس کولی شئ راواپس کړئ. شاه بابو جان یې د شاهي خوجل نه لنګه میخ او 2 ساعته خره ورکړی شي او ښه په عزت دې رخصت شي. شاهي غوجل نه دا انعامونه مونږ هر چا له نشو ورکولی. دا نه به مونږ 2 سوالونه کوو، که د هغې جواب تاسو مونږ له راکړو مونږ به تاسو له میخ او خرن درکړو. ما له خو دا انعام شاه قجیر باچا را کړی دی، نو تاسو څوک یې زما نه تپوسونه کوئ؟ باچا صاحب خو باچا سړی دی، هغه چې څه وکړله خو نه موږ فیصله کړله چې موږ را 2 سوالونه جوابونه چا راکړله نو هغې کس له به موږ دا انعام ورکوو. ستاسو څه سوالونه دي؟ شاه بابو جان دا راته ووایه چې په اسمان کې څو ستوري دي؟ وزیر صاحبو څومره چې زما د خر په ملا باندې یخته دي هغه مره ستوري په اسمان کې دي.
شاه بابو جانو زما خو دویم او اخري سوال دا دی ستانه چې د دنیا دا منځ کم ځای دی وزیر صاحبو دا د دنیا منځ دی که د یقین نه راځي نو ناپې که د شاه قجیر باچا وزیران د ایلی بچو له په ډنډ کې غوپې ورکوي ګورئ بچو خدای موږ له ښکلې خو غټه میخه راکړې ده د ورځې 2 ډله یې پی کوي او په خرانو باندې به د بازار نه سودا راوړي نو دا بادشاهي نه د نور څه دي دا ټول برکت خو زما د مور شاه بابو جان دی شاه بابو جان زنده باد شاه بابو جان زنده باد شاه بابو جان زنده باد اے بوډخي شاه بابو جانې که څه بلای تا ته پته نشته چې دا د باچا قدر